هغه کم کارونه دي، کم اعمال دي، کم خبرې چې هغې د لاسه روژه ماتي. لنډه دا خبره قاعده یې د ساتي، دا ډېر اهمه قاعده ده او قانون دی. روژه ماتونکي شیان دا په دوه قسمه دي، یا وتو والی او یا ننوتو والی. ته څومره خبرې ذکر کیا به دوه کې، لکه مثال اسی وتو کې لکه جماع د ښځې سره کوروالی دي کې څه وځي؟ مني وځي. الټۍ قصدن کول، د حیض وینه راتله په زنانه باندې، حجامه کول لکه د جسم نه وینه ویسته، دا ټول وتو دي. یا د ننوتو دي لکه خوراک څښاک، او د خوراک څښاک په معنی چې څه راځي په دې ورسېدو که نه. دا فایدهمنه خبره چې تاسو ته یاد دی چې هر شی چې روژه ماتې هغه به دوو کې یو وي. بیا هغې له راځو. بعض خلک او بعض علما و خبرې ذکر کوي هغې له سره روژه ماتېږي، او بعض شپږ ذکر کوي، بعض پنځه ذکر کوي، او تفصیل یې ته کوم. اولنی خبره چې هغې د لاسه روژه ماتېږي هغه کوروالی دی، جماع. دویمه خبره خوراک څښاک. درېیمه خبره قصدن عمدن الټۍ کول. څلورمه خبره حجامه کول. حجامې نه مراد دغه حجامت نه د ګیره خریل، حجامه مطلب جسم نه وینه ویستل. دې کې اختلاف دی د علماو، خو هغه زه تفصیل به بیان کړم. پنځمه حیض او نفاس وینه راتله. شپږم هغه شی چې د خوراک او څښاک په معنی د هغې په شان کار ورکوي. اوومه خبره چې د علماو اختلاف دی، استمناء په خپل لاس باندې مني ویسته. اولنۍ مسله کوروالی. په دې ټولو کې چې کومه زوروره خبره چې هغه روژه ماتوي هغه د کوروالی، ځکه چې دې سره کفاره هم ده، او کفاره سخته کفاره ده. روژه ماته شوه، کفاره پې ده، توبه به وباسي، دا روژه به بیا نیسي، او دغه ورځ چې کومه باقي روژه ده دا به پوره کوي. جرم یې غټ دی، بېعزتي کړې ده د رمضان د ورځې. خو دا د هغه چا دپاره چې رمضان په میاشت کې کوروالی وکړي، دا بله فایده یې ده ساتي. یو سړی دی رمضان نه علاوه یې روژه نیولې ده او کوروالی یې وکړو، په ده څه دي؟ روژه یې ماته شوه، خو هغه کفاره پې نشته. دا کفارې وجه هغه د رمضان د میاشت بېعزتي کول دی. نو دې ټولو کې غټه خبره هغه د کوروالی. نو چا چې کوروالی وکړو د خپلې ښځې سره ښه په اختیار او قصد سره یې وکړو او کوروالی یې وشو، دې ته کوروالی نه وایي ښځه ښکلول یا ښځه خاوند د یو بل سره هسې د مینه محبت هغه مقدمات او هغه اعمال هغه په دې کې نه راځي. کوروالی مطلب کوروالی. نو د روژه فاسده شو. که مني راووته او که راونوته، دا مسله مې یاده ساتي. سړی د کوروالی وکړو، یو ته رایاد شو چې دا خو روژه ده، قلار شو. روژه صحیح ده که فاسده ده؟ فاسده. نو په ده باندې توبه شو، دا ورځ پوره کول د دې بیا قضا راوړه، او په ده باندې کفاره ده، هغې ته کفاره مغلظه وایي، ډېره سخته کفاره ده. او حدیث کې د رضی ابو هریره رضی الله عنه روایت په صحیح بخاری صحیح مسلم کې، جاء رجل الى النبي صلی الله علیه وسلم، یو کس راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پس وی یا رسول الله هلکت، زه شوما تباه شو. هلکت یا رسول الله، تباه شوما. رسول صلی الله علیه وسلم وما اهلکک، څه شي تباه کړی؟ وی یا رسول الله وقعت على امرأتي في رمضان، یو کس راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم
د خپل ښځې سره مې کوروالی وکړو د رمضان په میاشت کې. رسول صلی الله علیه وسلم هل تجد ما تعتق رقبه، سدیس مال سره سره شتي چې مریب آزاد کړي، دا ولني مرحله شو. وینه یا رسول الله خوف هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، دو میاشتې پر لپسې روجې ونیس. یا رسول الله کمزوره دغه طاقت مې نشته. خبي سيدي فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا، شپېته مسکینان له خوراک ورکولی شي؟ بیا رسول الله غریب سړی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خوراک او د دې بندوبست یې ول وکړو، دی ول ورکوي دا ویسه او په غریبانانو یې صدقه کا، شپېتو مسکینانو د خوراک. بیا رسول الله زمانه زیات په مدینه کې څوک غریب شته چې زه دا ویسم په هغې صدقه کوم. زما د بچو د ځان له ضرورت، زما د ښځې د ځان له ضرورت دی. رسول صلی په خندا شو. زه صحیح دا حدیث مې دې دپاره بیان کړو چې دا کفاره ده چې کله یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي د روجې په میاشت کې. که دا ښځه ورسره شریک وي او رضا یې وي نو بیا خو هغه هم په دې کار کې د ده سره شریکه ده، او که ده پې زور زبردستي کړي نو بیا په هغې باندې بیا څه نشته. د دې سره نږدې چې کومه خبره هغه روجه ماتوي هغه الاستمنا. استمنا مطلب یعنې په خپل لاس باندې مني ویسته، او د هغې حکم موږ بیان کړی دی په ډېرو درسونو کې، او انشاءالله روان درسونو کې هم په خپل ځای کې د هغې خبره راشي. بعض علما وایي د دې سره دغه نه ماتېږي دا روجه، صرف د ګناه کار یې وکړو، او بعض وایي چې دې سره روجه ماتېږي، او احتیاط په دې کې دی چې موږ دا ووایو چې دې سره روجه ماتېږي، او په هغې باندې دلیل دا دی. رسول صلی الله علیه وسلم الله وی یترک طعامه وشرابه وشهوته من اجل، دې سړي خوراک او څښاک او شهوت پرېښودی. په صحیح بخاري سره مسلم کې دا حدیث. نو دا مني وته د شهوت ته کړی شهوت، نو ده نه دی پرېښودی شهوت. قرآن او حدیث د مسلې خلک دې سره وباسي، دا نه چې هره مسله راغلې ده داسې. نو سوچ بکې په قرآن او حدیث کې بیا به دې مسله راوباسي. الله سبحانه وتعالی زمونږ دا ژوند د قرآن او حدیث سره وتړي د مرګه پورې. نو احتیاطي خبره دا ده چې کوم سړي په لاس باندې مني وویسته په روجه کې، نو د ده روجه ماته شوه، توبه به وباسي او د دې روجې به قضا راوړي او کفاره پې نشته. ځکه چې دا کفاره خاص ته په څه پورې؟ دا په کوروالي پورې. یو بله مسله چې دې سره تعلق ساتي هغه ده که یو سړی په لاس باندې مني وباسي شروع وکړي او په منځ کې ویهري چې دا حرام دي بیا روجه ده، نو حرمت ښه ډېر شو او غلی شو د خپل کار نه، نو هېڅ پې هم نشتې او روجه صحیح ده. بله مسله چې څوک اودی او احتلام ورته وشي او دی راپاڅېد او په خپله کپړه باندې اثرات ولیدو د منۍ، نو په ده باندې نور څه نشته، صرف په غسل وکړي او روجې څه ده؟ روجې صحیح ده، ځکه چې دا د په اختیار کې نه و. بله مسله چې دې سره تعلق ساتي هغه مذي، د سپینې اوبه وته د شهوت ته خبرو سره، نو صحیح خبره ده چې دې سره روجه نه فاسدي، دې سره روجه نه فاسدي. یو بله مسله چې دې سره تعلق ساتي د روجې په حالاتو کې خپلې ښځې ته داسې نږدې کېده بغیر د کوروالي نه، نور قسم کوي نه هغه جایز دي، صرف کوروالی منل، خو په شرط د دې چې خپل شهوتو ته معلومي چې ځان کنټرولولی شم او که نه شي. عایشه رضی الله عنها وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم خپلې بیبیانې د روجې په خوله ښکلولې
او بیا عائشہ نه داوی وي پتا سو کې سوک دی چې خپل شهوت دیسي کنټرول ساتي لکه څنګه چې رسول سم ساتو نو ځان ته وګوري کستا په ځان باندې یری کزه دې خزي ته نږدې شم او خپلومه یا بل څه کوم نو کې دي چې درسه کورواله وکړ بیا مکو او کته ته په ځان باندې یقیني چې نه نکوم کورواله او ځان په کنټرول کې ساتلې شم نو بیا کولای شي د کې څه حرج نشته نو دا څو خبرې شو چې روزه ماتي دوا بل خبره منګوي چې خوراک او اسخاک معدې تتل د خلی پلار یا د پوزي پلار دې سره روزه سره ماتي سره چې پوزي دې بګولي ذکر جواب دغه دی چې امام ترمذی دا روایت راوړل چې رسول الله صحابي ته وبالغ فی الاستنشاق کله چې ودس کینو دا وبدي پوزي ته خاچ او خین نه بس الا ان تكون صائما مگر چې کله ته روزي په حال کې به ډېری من نه بس کله پوزي نه لار نه میدې ته اوس مشکل نه جوړول نو رسول الله هغه ته دا خبره نه کوله چې روزي کې احتیاط کوا ورسېدې به وکنه د دې پوزي نه ډایرک لار دی ګوره کته چې هغه معدې ته ځي نو هر د خوراک شی د اسخاک شی چې د معدې په لار د خولې په لار د پوزي په لار معدې ته ورسېږي د سره روزه سره هغه ماتي دویمه خبره چې دې سره تعلق ساتي او دې ته نږدې ده موږ دغه سره روزه ماتيږي چې د خوراک او اسخاک کار ور کوي لکه یو سړی دی د سیستنی وکړه ځان ته چې نه تګي کیږي او نه وږي کیږي روزه ماته شو کنه ماته شو یې ځان ته دې سره ډراپ ولګاو چې هغه د خوراک او اسخاک کار ور کوي نه دې سره روزه ماتي او هر چې هغه ستنی دي چې هغه د بلې بیماری د پاره د تبې د دردونو د بل څه مرز د پاره نو هیڅ خبره نه راغله هغه استعمالول شي بل خبره مونږ چې دې سره روزه ماتي حجامه ده او حجامه وینه وستو ته وي د بدن نه دغه د علماو اختلاف دی خو احتیاطي قول لري چې دې سره روزه ماتي او پروژه کې ځان د دین لري ساتل پکار دي په خاص طریقې سره وینه راويسته کیږي تاسو بلیدري او دا وینه درګونو وینه نه د دې سرمنې نه ويسته کیږي او زیاتی وینه اکثر دې دلته انسان کې سستی یا بیماری نه غا الله سبحانه وتعالى په کې شفا چول بلې کې شفا ده او په دې باندې دلیل لري امام ابو داود دا روایت راوړل رسول سمي افطر الحاجم والمحجوم چې دوانو روزه ماته شو څوک چې وینه وباسي او چاله چې وباسي د چانه چې وباسي خو واضح ده چې د دې سره بدن څه شو کمزور شو چې بدن کمزور شي د خوراک او سشي په سي ګرځي چې د بدن بیا تکړه شي د دې بل د روزه په دې ماته شو چې پوخاوه د خکر لګول دی ته وي نو دغه خکر به د په ملا یا په سزیه خو دی او غزه بوله ویني کړو بیا به د وینه راخ کو ده نو پای کې به دې شو چې د وینه بسته لاړه خلې ته بدن نه لاړه ذکر ته رسول سم دوه ذکر کړي نو احتیاطي قول دا دی ول علم عند الله چې د حجامي کول سره روزه سره ماتي خداو سره ساتي کې یو سړی نو وینه و بيده او ډیره وینه تلاړه د بغیر را دینه روزه سیده حجامه کې د دې اراده د وینه وستو خو که سړی د مثال کې پوزي نه وینه روانه شو روزه سده سید یو سړی غاخ وست سزې زخمی شو یا هسپتال کې وته وینه راکه منګه چې کو ټیسټ کو د وینه نو دې سره روزه نه فاسديږي روزه سیده یو سړی چې ویني د ټیسټ لپاره چې وینه ورکړه خو خپل اختیار ورکړه نو شی خپل اختیار ورکړه خو دا غي دومره مقدار نه دی چې د بدن کمزورې کی بل خبره چې هغه سره روزه فاسديږي موږ ذکر کړه قصدن عمدن الټي کول امام ترمذی رحم الله دا روایت راوړی دی من ذرعه القي فليس عليه قضاء پچا باندې چې الټي زور اوري شو وېکړي نو په د باندې سنشت روزه صحیح ومن استقى عمدا فليقض
او چا چې قصدن عمدن الټي وکړي خوله کې ګوته وهله یا څه شی او دغه د لاس الټي وکړي نو د روزه څه شو فاسده شو او دیو قضا را ګرځي دی روزه. وسړی بیمار دی زړه ته خرابېدو الټي وکړي روزه صحیح ده صحیح نه ده صحیح ده ځکه چې د قصدن نه دی کړی نو دې کې د شرط ته قصدن. بل خبره چې دغه د لاس روزه فاسدیږي د سلوختي او د حیض وینه. رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاری کې دا حدیث ته الیس اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم چې کله خزه باندې حیض راشي نه به روزه نیسي او نه به مونځ کوي. اوس یو زنانه ده ما خام د بانګ نه 15 منټه مخکې په دې باندې د حیض وینه رااله روزه صحیح ده کنه صحیح ها اگر کده 15 منټه مخکې که یو منټ مخکې من ور ډوبېدونه یو منټ مخکې می نو بیا هم د دې روزه سره د فاسده شو او دا بیا دې قضا راوړي. خدا خبره ده ساتي چې دې کې درې شرطونه لازم دي. دې خبرو سره روزه ماتيږي خو درې شرطونه به کې لازم دي. اولنې شرط دی چې دې به عالمي که جهالت کې دا کارو کو غي سره روزه نه ماتي. دویم د تبیادی هیر بنئ ځکه حدیث کې راځي چې یو سړی خوراک او اسخاکو کی او یری ته نو د روزه صحیح ده انما سقاه الله واطعمه د خوراک اسخاک الله د قسمت کې لیکلی وي خروجه صدا صحیح ده ولې چې یری نو دلته به مسله پرونه ورور ته پوس کړو چې صحیح ده خو مونږ کې سړی وینو چې هغه پر روزه کې لګي دی وبس کې یا سخوري يرشي دي مونږ به منکو کنه به منکو. نو بعض علما دا وی او په دې سره هیڅ دلیل نشته او دا خبرم دا غوي د حق نه ډیره لري ده او د ثواب نه دا خبره ډیره لري ده وي سبب ته نه ځکه چې د الله طرف نه دا خو الله په تقدیر کې لیکلي. نو به دي چې سړی د ګناه کار کوي سو ته مو الله په تقدیر کې لیکلي. بل خبره ده صحیح ده چې داغه د پاره ګناه نه ده خو زه چې وته ګورم نو ماته د ګناه کار ښکاری کنه ښکاری نو زه خو به منکو. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. د ګناه او د ظلم په کارونو کې به مرسته نه کوي دا خو ګناه نه ده. رسول صلی الله علیه وسلم ګناه موږ سي دغه په نسبت ګناه نه ده او په نسبت زما د سره ګناه ده نو زه به منکو مجرور نه استغفر روزه نه دا به منکه. دریم شرط ده چې د په خپل اختیار سره دا کارو لکه اوس یو سړی راغی او ستا پسری ټوپک ونیو چې اوبه وسکه ګینه دز د باندې کومه وجنم دی او د اوبه وسکړي روزه صحیح ده که صحیح نه ده صحیح ده. ولې ځکه چې د اوبه په خپل اراده په خپل اختیار نه دي سکړي بلکې په د باندې زور زبردستی شوی او په زور زبردستی سره روزه نه ماتي. رانجله ګول په روزه کې د دې سره روزه نه ماتي د عوامو سوچ چې رانجه دي استعمال کو روزه ماتي. دغه شان د غوږ ټکه او د سترګو د پاره ټکه د دې سره روزه نه ماتي. یا د چا باندې صابندې بیماری او هغه سپری غونډه کې بخاخ استعمالي هغه سره روزه نه ماتي. یا یو سړی صابندې بیماری د اکسیجن ځان ته ولګي نو دغه سره روزه نه ماتي. خپل بیبي خولول د دې سره روزه نه ماتي. خوشبو استعمالول د دې سره روزه نه ماتي. صرف دغه چې دا کم خوشبو چې د لوګي والی بخور چې وته وي د کې احتیاط پکاري چې لوګي د نه لاړ نشي خلیت بس. نور دا خبره کول چې خوشبو بالکل نه استعمال نه خوشبو استعمالول شي. مسواک سنت طریقه د استعمالول سنت دا باز علما دا خبره کوي روزه کې به مسواک نه استعمالوي د ورځې وجه وی دا چې د دې سره د خلی بن بدلیږي
او د الله دغه بین خوښته لکه فضایلو کې موږ سره تیر شوي دي کنه نو موږ ورته وایو چې دې سره بین نه بدلېږي ځکه چې دا بین د معده خالي ده نو که دې دا خوله په ډېرو مسواکونو او برشونو باندې وینځي صرف غاښونه ظاهري پاکي په دې ورسېدو که نه نو دا کمزوري خبره ده رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دي په صحیح روایتو کې چې هغه مسواک استعمال کړی صحابه کرامو استعمال کړی دا ټوت پیس او دا برشونه استعمالول جایز دي خو احتیاط پکې پکار دی چې تیر نشي غاښونه وینځي یو سړی نو انزلی شي په دغه باندې خو دومره چې احتیاط به پکې کېدل شه مسواک چې استعمال احتیاط کوه چې کم مسواک چې ستا خوله کې پاتې کېږي صحیح چې هغه تیر نه کړي لاړو تیرولو سره روژه نه ماتېږي لاړو تیرولو سره روژه نه ماتېږي بلغم په دوه قسمه یو هغه بلغم دی چې خولې ته راونوځي بیا مرۍ له راشي او بیا کته لاړ شي دې سره روژه نه ماتېږي او هغه بلغم چې د خولې له راشي او بیا تیر کې د هغې سره روژه ماتېږي چې خولې له رالو نو بیا به څه کې بیا به یې توکې غیبت کولو سره روژه نه ماتېږي خو د روژې ثواب کمیږي فلم ډرامه سندره اورېده روژه ورسره نه ماتېږي خو ثواب ورسره کمیږي او دا هغه روژه دی چې یو سړی پکې ګناهونه کوي لګي دا ټي وي سندرې د هر څه اوري رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې الله ته ضرورت نشته د دوی د دې روژې د دوی چې رضا یې صرف د اوبو نه منع کړی او د خوراک دا غټه خبره خو موږ خبره دلته د روژې د ماتېدو نه ماتېدو کوو دا بعضو خلکو د مولیانو د عوامو دا سخته خبره خو ته وګوره ویوي چې ټي وي د ګورو روژه نه ماتېږي نو چې شریعت دا موږ ته نه ده بیان کړي چې ماتېږي دې سره نو موږ یې بله په خپله ماته کړو دومره موږ ووایو چې ثواب د ده د روژې هغه یا کم شو یا بلکل نشتی خو دومره ده چې روژې نه ماتېږي دې سره دا خبره یې ساتي چې څوک منځونه نه کوي روژې د هغه نه قبلېږي او د هغه روژو فایده نشته دا همه خبره ځکه چې د اسلام یو بنیادي رکن هغه مونځ دی او حدیث کې دا چې قیامت پر ورځ به الله دې دغه ته ګوري دې منځونو ته که دا برابر نو د نور اعمال دله قبلوي که دا برابر نو د نور هم برباد شو ناشنا خبره ده مونځ یو هم نه کوي خو څه کوي روژه نیسي او پرځي مونځ یو هم نه کوي خو تراویح کوي دا ناشنا خبره خو تراویح کې ګوره ولاړې او پېشمني او روژه ماتي ته ښه نره دی او ښه تکړه دی خو مونځ نه کوي نو دا څومره قمقل انسان دی چې بنیاد نشته او برابادیانې کوي نو دا بادي به ستا راولي او د دې هېڅ فایده نشته نو دا یو څو مسلې چې دې سره تعلق ساتو